یوناني باختري خپلواک سلطنت د افغانستان غږ رادیو ګران اوریدونکو او د تاریخي افغانستان د خبرونې مینوالو زما جاوید احمد وفات سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. قدرمن اوریدونکو د نن په خبرونه کې مو د یوناني باختري خپلواک سلطنت په اړه په فرانسه کې میشت د افغانستان له تاریخ پوه او څېړونکي ډاکټر څېړنوال عبدالغفور لیوال سره خبرې کړې دي. هیله ده چې د خبرونې تر پایه را سره مل اوسئ. ارواښاد علامه پوهاند عبدالحی حبیبي د افغانستان په لنډ تاریخ کې لیکلي هغه وخت چې اسکندر باختر ونیو نو پارسي ارتبازیوس یې پر خپل ژوندانه د دغه ځای حکمران وټاکه چې تر لنډې مودې وروسته مړ سو. د ده ځای امینتاس د نیکولاوس زوی ونیو. د آریان په وینا د اسکندر تر مړینې وروسته قبرسي ستاسا نور د باختر او سغد حکمران وو او کله چې سیلوکوس په 302 قبل میلادي کال کې په هند کې له چندراګوپتا سره روغه وکړه د باختر حکمران هم دته غاړه کېښوده. هغه وخت چې سیلوکوس بابل ته ستون سو باختر تر 500 کالو پورې د کورنۍ تر لاس لاندې پاته سو چې په باختر او بخارا کې ډیرې سکې موندل سوي دي. د باختر ځایي خلک په خپل لښکر کې شامل کړي وو. د سیلودوکي کورنۍ د دریم باچا په وخت کې چې دویم انتیوکوس نومېده د شاوخوا حکمرانانو په مصر کې د هغه له جګړه ییزې بوختیا څخه په ګټې اخیستلو سره د له اطاعت څخه سر وغړاوه او له هغې جملې څخه د باختر خلکو له هغو یونانیانو سره لاس یو کړ چې په دغه هیواد کې له باختري آدابو او فرهنګ سره اشنا شوي وو. نو د خپلواکۍ اعلان یې وکړ. دا وخت په باختر کې ډیودوتوس حکمران وو. د 255 قبل میلادي په شاوخوا کې د ازادي غوښتونکو باختریانو په ملاتړ په باختر کې د خپلواکۍ پاچاهۍ اعلان وکړ. په دې اړه ډاکټر څېړنوال عبدالغفور لیوال داسې وایي: تیر ځل مو افغانستان ته د مقدوني الکساندر په مشرۍ د یوناني لښکرو د راتللو جزئیات بیان کړي وو. دا مو هم ویلي وو چې د الکساندر تر مړینې وروسته یې مفتوحه سیمې د جنرالانو ترمنځ وویشلې پاتې شو. د افغانستان ختیځ د همدغه جنرالانو د واکمنۍ پر مهال د هندوستان د لوري د یوې بلې شاهي کورنۍ د وړاندې راتګ شاهد وو چې هغه موریایي واکمنو په تیره بیا د اشوکا په زمانه کې د افغانستان ختیځې او جنوب ختیځې څنډې تر بودایي مدنیت لاندې راوستلې او په تیره بیا دغه چاره هغه وخت یو سوله ییز نیواک ته لاره هواره کړه چې د اشوکا او یوناني جنرال ترمنځ د سولې په پایله کې د بودایي تمدن ټول اړخونه یا ټول هغه دیني او فرهنګي ارزښتونه دغې سیمې ته راورسېدل. دا مهال د یوناني امپراتورۍ آسیایي څنډې د شام د واکمن سلوکوس تر واکمنۍ لاندې وي. د همدې دپاره دغې دورې ته د سلوکیانو یا سلوکیانو دوره هم وایي او دا همدغه سلوکوس ته منسوبه ده چې په شام او د اوسني بابل او عراق او ټول اوسني ایران او د هندوکش تر لمنو پورې دا سیمې په برخه رسیدلې وې. خو د 250 مخزیږدي کال شاوخوا د باختر او سغد او د هندوکش شمال ته سیمې د لومړي دیودت یا دیودوت تر واکمنۍ لاندې راغلې. دیودوت د دغه سیمه ییز واکمن غالبا یونانی تلفظ ده. ځینې شرقي متون
دیوداد، ځکه چې بیا وروسته موږ مهرداد او تیرداد هم لرو. داسې ښکاري چې چون په هندي متونو کې دیو د خدای او څښتن په نامه هم کارول شوی، نو دا حدس ویل کېږي چې دیودت یا دیودوت د دې یوناني تلفظ د په هر صورت د دغه شخص د واکمنۍ پایل په حقیقت کې د یونانو باختري واکمنیو د دورې پایل دی. له دې دورې څخه د راپاتې سکو او نورو پاتې اسنادو له مخې چې د یونانو باختري واکمنیو له واکمنو او کلونو سره مو اشنا کوي، لومړی دیودوت په شام کې د یوناني واکمن انتیوکوش په وړاندې د باختر او سوخت خپلواکي اعلان کړ او د سیمه ییزو مشرانو په مرسته د یونانو باختري دولت ډبره کېښوده. ارواښاد علامه پوهاند عبدالحی حبیبي د افغانستان په لنډ تاریخ کې لیکلي په باختر کې د 256 قبل میلادي په شاوخوا کې په داسې حال کې د یوناني باختري خپلواک سلطنت رامنځته شو چې له دې مخکې په لرغونې اریانا کې یوناني فرهنګ او د هند د موریا کورنۍ لخوا د بودایي دین ګډې اغیزې پرې شوې او د ورېښمو د لارې له امله د باختر ډیرو سیمو ډیر اهمیت درلود. د هندوکوش په ساحل کې د موریایي واکمنۍ په دوران کې بودیزم وده کړې او د ګندهارا مهم مکتب فرهنګي نهضت یې رامنځته کړی. په حقیقت کې د اشوکایي یا موریایي دوران بودیستي فرهنګ او په باختر کې د یوناني پاتې تلاقی او مزج د یونانو باختري واکمنۍ فرهنګي بنسټ جوړوي او دغه نوم هم په همدې فرهنګي بستر کې ریښه لري. یادونه وړ ده چې د افغانستان ګڼې برخې دا مهال د ورېښمو د لارې پر سر واقع وي چې له اقتصادي او تجارتي، صنعتي، هنري، فرهنګي او د توریزم یا ګرځندوی له نظره هم دغه دوره یو روښانه او ښه دوره یادولی شو، ځکه چې په دې دوره کې د ورېښمو د لارې د تجارتي لارو پر سر واقع ښارونه او سیمې ډېرې پرمختللې وې د خپل وخت او زمان او مکان له معیارونو سره سم. ځینې مورخین د یونانو باختري دورې ته ګریکو بودیک یا یونانو بودایی هم وایي او هغه د دې لپاره چې په یوه څنډه کې یونانیان او بله برخه کې بودایی تمدن په سوله ییزه توګه ورسره په مجاورت کې اوسېده. البته هیره دې نه وي چې د یوناني فرهنګ او بودایی فرهنګ ترڅنګ په دې سیمه کې موږ د دوو یا حداقل دریو نورو دینی تمدني حوزو وجود هم وینو چې یوه د اناهیتایی یا د لمر پرختنې آریایی حوزی دي چې هلته د اناهیتا، سوریا او لمر پرختنې او په یوه څنډه کې د زردشتي دین پاتې شوني لا هم آبادو او له دوی سره چا کار نه درلود او نور محلي کوچني فرهنګي مذهبي حوزې او سیمې هم وی چې کاملا متفاوتې وي. ارواښاد علامه پوهاند عبدالحی حبیبي د افغانستان په لنډ تاریخ کې لیکلي د لومړي دیودوتوس له کهله یوازې د یو زوی چې دویم دیودوتوس نومېدی د پلار تر مړینې وروسته له 250 څخه تر 230 قبل میلادي شاوخوا کې
په باختر کې حکومت کړی دی او د بادشاهي په وخت کې هاري رود او د هرات ښار هم د باختر په قلمرو کې شامل سو او سخت هم له باختر حکمران استول کېده. ښاغلی لیوال وایي چې د دوهم دیودوتوس د واکمنۍ پر مهال د لویه لاسته راوړنه دا وه چې د باختر محلي مشران یې سره یو ځای او خپل ملاتړي ګرځولي وه. استاد کوزاد لیکي چې دا مهال د سیمه ییزو متنفذانو د اتحاد او یووالي راوستل د یونانو باختري واکمنۍ په ټینګښت کې مهمه ونډه لرله. د بېلګې په توګه دویم دیودوتس چې له 245 څخه تر 210 مخزیږدي پورې واکمن و، د خپلې واکمنۍ د ټینګښت لپاره د بلخ د پښتني قبایلو د مشر ارساس او د هغه ورور تیریدات یا تیرداد ملګرتیا ته ډېر اهمیت ورکاوه. په حقیقت کې همدغه ارساس یا ارشاک یا ارشک یا آشک او د هغه ورور تیریدات یا تیرداد وروسته بیا د پارتی یا اشکانی حکومتونو بنسټ کېښود. ارواښاد علامه پوهاند عبدالحی حبیبي د افغانستان په لنډ تاریخ کې لیکلي د دیودوتوس د کورنۍ بادشاهي ډیره پاتې نه سوه او د دویمه دیودوتوس یو امیر چې ایوتیدیموس نومېدی یاغي د باختر باچا یې ووژه او دی خپله د باختر خپلواک باچا سو. ایوتیدیموس تر هغه وروسته د هیواد د ادارې په یووالي کې زیار ویست او د کابل د ناوې حکمران د ځان تابع کړ او شمال تر پامیر هاخوا تر چینی ترکستان او ختن پورې پر مخ ولاړی او لویدیځ ته یې هاري رود، هرات او توس ونیول او خپل زوی انتیماکوس د هغه سیمو حکمران وټاکه. د جنوب لخوا تر اراکوزیا او درنګانه پورې یعنی د اریانا ټوله خاوره د بادشاهي د قلمرو برخه سوه. دا مهال د باختري یونانیانو د دولت فرهنګي او تجارتي روابط له هند او غربي چین سره ټینګ وه. ایوتیدیموس لومړی باچا دی چې د په اثر کې باختري هنرمندانو او صنعتکارانو دغه ځای هنر او صنعت هند ته سوغات یووړ. له یوې خروشتي کتیبې څخه څرګندیږي چې یوناني باختري هنرمندان په دغه عصر کې هند ته تللي دي او د هند په هنري اثارو کې خپله هنري اغیزه پرېښې ده. د باختري ایوتیدیموس د بادشاهي دوره له 240 څخه تر 190 قبل میلادي کال پورې ګڼل شوې ده چې د تر مړینې وروسته یې زوی دیمیتروس د بادشاهي اعلان وکړ او د هند په خاوره کې د ټکسلا تر نیولو وروسته تر ګجرات، کاتیوار او د موریا تر پایتخت پتینا پورې پر مخ ولاړی چې په اړه ډاکټر څېړندوال عبدالغفور لیوال داسې وایي. یونان باختري واکمنۍ په لړۍ کې د ایوتیدوم کورنۍ واکمني ډیره مهمه ده چې په 220 مخزیږدي کې راپیل شوې ده. ایوتیدوم ځان په بلخ کې خپلواک پاچا اعلان کړ. د باختر یوناني واکمن تر دې مهاله د سیمې خلکو کې داسې مدغم شوي وو چې خپله یوناني مخینه او توکم یې ورو هیراوه. ځکه خو یې هڅه کوله چې په شام کې د یوناني واکمن انتیوکوش له اغیزه ځان خلاص کړي. ایوتیدوم یوازې شامي اغیز نه بلکې د هند د موریایي کورنۍ اغیز هم پای ته ورساوه او د هندوکوش جنوبي ولایات یې ونیول. لویدیځ ته تر توس پورې مخکې ولاړ، ختیځ د کاشغرستان هم ونیو او بلوچستان یې هم د هغه وخت له باختري حکومت سره مدغم کړ. ایوتیدوم ځایناستی دیمیتریوس په ختیځ کې سند او پنجاب او تاکسیلا لاندې کړ او تقریبا د هندوستان ټول شمال یې ونیو. ارواښاد علامه پوهاند عبدالحی حبیبي د افغانستان په لنډ تاریخ کې لیکلي هیلوکریس د ایوکراتیدس زوی چې 140 قبل میلاد په شاوخوا کې باچا شوی وو چې د هندوکش د شمالي سیمو تر پریښولو وروسته یې خپله باچاهي د ګندارا د ولایت تر پایه تر ټکسلا او جیلم پورې غځولې وه.
تر هیلوکلیس وروسته یې نورو لسو تنو ځایناستو حکمرانانو پر کابل، ګندارا او پنجاب حکمرانی کړې ده. د باختر یوناني بادشاهانو د سقوط علت د ساکا او سیتی قبیلو منځته راتګ دی چې دا بادشاهي د قبل میلاد د لومړۍ پیړۍ په لومړۍ نیمایي پای ته ورسوله چې په اړه یې ښاغلي لیوال داسې وایي: د یونانو باختري واکمني تر 115 مخزیږدي پورې په قوت روانه چې د ایوکرانیت په زمانه کې زوال پیل شو. د ایوکرانیت په وړاندې سردارانو او جنرالانو ورورو بغاوتونه پیل کړل او د ټول واکمنۍ لرې څنډې ورورو خپلواکي شو. تر 115 مخزیږدي پورې د ساکي قبیلو واکمنو یونانو باختري واکمنۍ په زړه باختر باندې یرغلونه پیل کړل او په لویدیځ کې پارتي واکمن وړاندې راغی. دغو دوو لښکرکښیو یونانو باختري واکمنیو لړۍ پای ته ورسوله. د دغې دورې څخه پرېمانه سکې او نور لرغوني توکي او نښې راپاتې دي چې ځینو ته به یې وروسته اشاره وکړو. یوناني هنر وده په تېره مجسمه جوړونې او معمارۍ په برخه کې دا مهال د باختر له بومي هنر او فرهنګ سره ګډ شول او له فرهنګي پلوه یوه روښانه دوره په میراث پرېښود. ارواښاد علامه پوهاند عبدالحی حبیبي د افغانستان په لنډ تاریخ کې لیکلي په دې ترتیب د دوی واکمنۍ تر 250 کالو وروسته ختمه شوه. په دې موده کې د دیودوتوس له وخته د 100 قبل میلادي تر شاوخوا پورې د دوی 14 باچاهانو او یوې ملکې پر افغانستان او هند کې واکمني کړې ده. یوناني فرهنګ او هنر یې په اریانا او هند کې خپور کړي دي چې په دې موده کې د ارباب انواعو پرستنه، یوناني صنعت، افکار، فلسفه، ژبه، لیکدود او نور فرهنګي مظاهر د اریانا په ټوله خاوره کې له محلي او بودایي فرهنګي عناصرو سره ګډ شول او د یونانو باختري او ګریکو بودیک خاص فرهنګ یې رامنځته کړ چې د اسلام تر راتلو پورې یې اغیزه درلوده. د افغانستان شاخ رادیو قدرمن اوریدونکو او د تاریخي افغانستان د خبرونې مینوالو، زموږ نننۍ خبرونه چې د یوناني باختري د خپلواک سلطنت په اړه و پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي خبرونې پورې چې یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، ما جاوید احمد وفا ته اجازه راکړئ. د خدای په امان ښه او خوشحاله وخت ولرئ.